د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین د دغه ولایت د خبریالانو لکړنو خوښي څرګندوي. وایي د دغه ولایت د ژورنالستانو ټول فعالیتونه د اسلامي امارات له اصولو سره برابر دي. له فتح را دې خواته بیا خصوصا د دې ولایت چې کوم د رسنیو مسؤلین دي سل په سل کې کارونه الحمدلله د دې شرات اسلامي امارت له اصولو سره برابر دي. د یاد ولایت د رسنیو مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت اصولو او پالیسۍ ته ژمن دي او دوی ته په چارو کې هیڅ ډول خنډ نه دی رامنځته شوی. کوشش مو باید دا وي چې د خپلو اسلامي اصولو پر بنا باندې خلکو ته نشرات وکړو، ځکه دا د موږ رسالت دی، د افکارو جوړونه، ورسره ترڅنګ د شایعاتو مخنیوی او همدارنګه حقایق بیانول. رسنۍ هم هغه څه نشرات کوي تر ډېره بریده په ټول انرژي توان سره موږ د استفاده کړې ده چې موږ ټولنې ته سالم نشرات ولرو. تعلیمي خپرونې باید ولرو، خبري خپرونې، هر څه نشي. د ویلو ده چې په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا 10 تصویري، غږیز او چاپي رسنۍ فعالیت لري.